د هند مرکزی اپوزیشن ګوندونو د خالي پورر د وزیر اعظم نریندرا مودي پر ضد یوه لویه غونډه وکړه چې پکې په لکونو خلکو ګډون وکړو. دا په داسې حال کې ده چې ټاکنو ته یوه میاشت وخت پاتې دی. د درویشت سیمه ییزو ګوندونو اتحاد وایي چې دوی متفق شوي دي چې ټاکنو کې د مودي د بي جے پي ګوند مخه ونیسي. دغه غونډې ته د وینا پر مهال سیاستوال چندرا بابو نایډو وویل دا تشې نارې دي. موجوده وزیر اعظم هسې د نامې وزیر اعظم دی، کارونه یې د وزیر اعظم نه دي. موږ داسې وزیر اعظم غواړو چې په عمل کې وزیر اعظم وي. دغه غونډه په کلکته ښار کې جوړه شوې وه. په فرانس کې د زیړو واسکټونو مظاهرچیانو د خالي پورس په سرخار پیرس کې د ولسمشر امانوئل مخوا پر ضد یو وارې بیا مظاهرې کړي. مظاهرچیانو د پارلیمان د ودانۍ تر څنګ د ایفل ټاور سره نږدې راغونډ شول او د ولسمشر پر ضد یې ناربازي کوله. دا مظاهرې د تیر کال نومبر میاشت نه پیل شوي دي. د روس په مشرقي برخو کې د تېرې جمعې په ورځ د عیسوي ارتوډاکس منونکو په کنګل اوبو کې غوپې ووهلې. دغه کسان هر کال د اوبو پاشلو مذهبي رسم لمانځي او د دریای جارډن په کنګل اوبو کې غوپې وهي. دغه منونکي په دې اند دي چې د غوپو وهلو سره د دوی د ټول کال ګناهونه مخ